په ننګرهار کې د ولایت مقام په مشرۍ د کسبګرو او هټیوالو خونه کې د نرخونو د کنټرول کمیسیون لخوا د نرخونو د کنټرول په موخه غونډه وشوه. د مسؤلینو په خبره په دې ناسته کې د ډالرو د بیې لوړېدو له امله په بازار کې د وروستیو بې ثباتیو د کنټرول اړوند جدي پریکړې وشوې او اړوند مسؤلینو ته د بازار د کنټرول دنده ورکړل شوه. دغه کمیسیون خو د معمول مطابق چهارشنبه او یکشنبه موږ په ښار کې ګرځو، د نرخنامو نه نظارت کوو او کله کله بیا د ضرورت په وخت کې کمیسیون خپلې غونډې کوي. د نرخونو کې چې کوم تغیرات راغلي، په اغوزا کې کوم تغیرات راغلي، موږ هغه سنجوو. په قیمتونو کې کوم تغیرات راغلي هغه موږ دلته سنجوو، تصمیمونه پرې نیسو. موږ تقریبا په دې تېرو 8 میاشتو کې 450 ځلې په ښار کې د قیمتونو د تطبیق څخه او د نرخنامو د تطبیق څخه څارنه کړې. په ورته وخت کې د کسبګرو او هټیوالو خونې مسؤل باز محمد ځوانمل وایي چې په بازار کې هټیوال په خپل سر نرخونه لوړ کړي او له دوی غواړي چې په بازار کې د احتکار له کولو ډډه وکړي. نو پریکړه همدا وشوه چې کمیسیون به انشاءالله چې نه یوازې دا 2 ورځې په مقرره توګه په بازار کې ګرځي او هغه متخلفین چې د دغه موقع نه استفاده کوي هغوی ته اخطار او توصیه وشي چې ترڅو د نرخونو باثباته ساتلو په خاطر اقدام وشي او دغه ټول زور د دغه نرخونو چې دی چې لوړ شي دا مو د ولسونو نه وځي. نو انشاءالله ژمنه په همدې وشوه د ټول کمیسیون چې په مقرر توګه به د نرخونو د کنټرول په خاطر په بازار کې اقدام کوي. له ټولو هټیوالو او تجارانو نه مو هیله دا ده چې ولس مو بېوزله دی، نو تاسې د ولسونو د دغه بېچارهګۍ نه استفاده مه کوئ او په اني توګه خپل ریټونه پورته مه وړئ ترڅو چې نرخونه ثبات پیدا کړي او ولس مو متضرره نه شي. په همدې حال جلال آباد میشتې ورته کارونه ستایي او په بازار کې له دوکاندارانو هم غواړي چې په خپل سري ډول نرخونه لوړ نه کړي. په دې هکله یو تن خاري جواد وایي دوکاندارانو چې دې ګزاره کوي خو بې ځایه خپل نرخونه جګ نه کړي او چې ښه دي اوس نرخونه کنټرول شوي دي او ډالر هم جګ دی خو بیا هم نرخونه ښه دي، تر اوسه جګ شوي نه دي. امین المؤمنین فرمان صادر کړی چې نرخونه دې ګزاره وکړي دوکانداران او دوی هم ګزاره کوي موږ سره. دغه کمیسیون چې 14 ریاستونه پکې ګډون لري د امیر المؤمنین حفظه الله په امر جوړ شوی او په بازار کې د نرخونو د کنټرول مسؤلیت لري.